د ملګری تپوس کړی دی چې په دې روپو باندې کله سړی نوکري واخلي نو په دې کې ولې ګناه ده دا خو سړی بیا په خپله مزدوري په دې باندې کوي لکه سهار ځي هلته ټیچینګ کوي او هلته خلکو ته ماشومانو ته سبق وایي نو په دې باندې د ګناهګار ولې دی دا خلک خو چې په سعودي عرب ته ځي که نه نو هملته خلک رالګي او ویزه په پیسو باندې والي په هغې باندې بیا خپله مزدوري کوي نو دقه رنګې دا جاب هم د خلک یې واخلي په دې باندې خپله مزدوري کوي جواب دا دی چې ګوره د سعودي عرب چې کومه ویزه ده نو هغه په پیسو باندې خرڅیږي او هغه نفس یو مبيعه ده یو سلعه ده یو سامان دی پای کې د بل چا حق نشته دی خو چې چا به پیسې ورکولې چې دا هغه به وي پاتې شو نوکري په هغه باندې قیاس کول د دې صحیح ځکه نه دي چې نوکري چې ده نو دا خو په پیسو نه ده بلکې دا په میرټ باندې ورکولی شي او دا په قابلیت باندې ورکولی شي او حکومت د هغې دپاره یو قانون ذکر کړی دی یو قانون یې ښودلی هغه دا ده چې دې له به خلک ټیسټ ورکوي امتحان به ورکوي د چې کوم ډاکومنټس دي هغه به جمع کوي هلته او هغه د حکومت د اصولو د شرایطو برابر وو نو هغه به بیا دا نوکر کولی شي دې لپاره خپل اصول دي دغه اصول مطابق دا نوکري هغه له ورکېدلی شي او که څوک دا وایي چې یاره جي دې باندې خو هغه خپله مزدوري کوي او هغه دا محنت کوي بیا خو داسې دا هم کېدلی شي یو سړی چې د چا نه ګاډی پټ کړي ګاډی پټ کړي نو په دې ګاډي باندې ولې هغه مزدوري نه کوي محنت نه کوي سهار به راځي سهار به راپاڅېږي پېښور ته به سورلي وړي اسلام آباد ته به وړي کراچۍ ته به وړي لاهور ته به وړي نو به چې یاره زما خو پې مزدوري وکړه یا مثال په طور باندې یو سړي د چا نه ګاډی پټ کو وایغسته او په تا باندې به پیسو خرڅ کو نو ستا لپاره اصل جایز دي نه ناروا دي نو پردي مزدوري په دغه پردي وکړي باندې څنګه دی دغه کوي دا مزدوري کوي نو بنای فاسده ده نو لہذا دا نوکري چې کومانو په دې کې دا هغه چا حق و چې کوم خلک هغې د حکومت د اصول برابر دي هغوی چې کوم شرایط مقرر کړي د نوکرۍ دپاره د هغې برابر وي او ته د هغې برابر نه یې او ته په هغه پیسو باندې والې ونه تا ته پته شته هغه پیسو باندې والې پردی حق ته وانغسته مثال په طور باندې یوه نوکري ده یو د بابوګرت دی یا د سکول استازي ده یا بل یو نوکري ده اوس حکومت د هغې دپاره دا معیار مقرر کړی چې په دې کې د چا مثال په طور باندې په 1000 کې 900 نمبر وي دا اوس شرایط وغیرہ مثال په تور باندې اته به دا نوکري ملاويږي او ټیسټ چې ورکړي هغه کامیاب شي دا به عادت سره ملاويږي اوس په دې کې ښه قابل ترين کسان دي چې هغه دا پاس کړم دي نمبرې مخې دي او تر اولګي دي او ته پیسې مخې کې او دا پیسو باندې والي نو دا حق چې کومور دی بل کا سو کنه او دا تا دغه حق نه محرومه کوالي غسته په رشوت باندې واغسته نو لہذا به خو په تخپل ټیک د مزدوري پکې خو په پردي حق باندې کړي په پردي حق باندې مزدوري کول او مهنت کول چې کوي دا ناروا دي جایز دي دا خو به خلک بیا غلاګانې کوي او به چېرې مزدوري کوي مهنت وکړي